Welcome to the AB English channels. زه به نن تاسو ته په دې نننۍ ویډیو کې داسې یو سټوري ښیم چې د هغې نه به تاسو ته ډېره زده کړه وشي. یعنې دا نن سټوري کې چې زه کومې جملې تاسو ته وایم دا به تاسو ته ډېر هیلپ درکړي روزمره ژوند کې دغه جملې ډېر استعمالیږي تاسو به ډېر مدد ترې نه والئ. نو راځئ چې دا سټوري ووایو او د سټوري نه زده کړه وکړو. دا ویډیو د یو غریب شومیکر په باره کې ده یعنې د یو غریب موچي باره کې ده. نو راځئ چې دا ویډیو ووایو. This is the story of a poor shopkeeper. دا د یو غریب موچي کیسه ده. Who used to stay in a small village with his wife. کوم بچي یو ورکوټي کلي کې د خپلې مېرمنې سره اوسېدو یعنې پاته کېدو. He had no work in the village. د هغه په کلي کې څه کار روزګار نه و یعنې د هغه په کلي کې څه کار نه و. He had no work in the village. د هغه په کلي کې څه کار روزګار نه و. And soon he had no money even to buy food. ډېرې پیسې هم نه وي ورسره یعنې هغوی سره د خوراک اخیستلو څه پیسې نه وي یعنې ډېر غریبانان وو. So one day he made a decisions and said to his wife. یوه ورځ هغه دا فیصله وکړه هغه دا پریکړه وکړه چې خپلې مېرمنې ته وویل I should not stay here any long. I should not stay here any long. زه باید دلته نور پاتې نشم. زه باید دلته نور پاتې نشم. There is not work here. دلته کار نشته یعنې دلته کارونه نشته. There is not work here. دلته کار روزګار نشته. I must go to the city. زه باید خامخا ښار ته لاړ شم. I must go to the city. زه باید خامخا ښار ته لاړ شم. I hope I will get there a good job. I hope I will get there a good job. امید لرم چې هلته به ماته یو ښه کار لاسته راشي یعنې یو ښه کار یا روزګار به ماته هلته لاسته راشي په سټي کې. The shoemaker reached to big city. موچي لوی ښار ته ورسېدو. The shoemaker reached to big city. موچي لوی ښار ته ورسېدو. He would roam in the street calling out. He would roam in the street calling out. He would roam in the street calling out. هغه کوڅه په کوڅه ګرځېدو او غږونه به یې کول یعنې هرې کوڅې ته به تو او چغې به وهلې په زوره به یې غږونه کول. Get new shoes made. Get new shoes made. نوی پیزار جوړ کړئ. نوی پیزار جوړ کړئ. په هره کوڅه به ګرځېدو او دا چغې به ویلې چې get new shoes made. نوی پیزار جوړ کړئ. نوی پیزار جوړ کړئ. The shoemaker got no work on the first day. موچي ته په لومړۍ ورځ یعنې په اوله ورځ باندې څه کار میلاو نه شو. The shoemaker got no work on the first day. موچي ته په اوله ورځ باندې کار میلاو نه شو. The next day he roamed the streets of the big city calling out. په دومره ورځ باندې هغه بیا راغلی او دغه چغې وهلې. Get new shoes made. Get new shoes made. نوی پیزار جوړ کړئ. نوی پیزار جوړ کړئ. A woman called out to him. A woman called out to him. یوې ښځې ورته غږ وکړ. یوې ښځې ورته غږ وکړو. Mr. Shoemaker, mend these shoes. Mr. Shoemaker, mend these shoes. ای موچي دغه پیزار وګنډه. ای موچي دغه پیزار وګنډه. The shoemaker sat at the door of the house and stitched up those shoes. The shoemaker sat at the door of the house and stitched up those shoes. موچي د هغې د کور په دروازه کې کېناستو او هغه پیزار ګنډل یې شروع کړه یعنې هغه پیزار یې وګنډل. Here you are. دا واخله. Here you are. دا واخله. موچي ورته ویل دا واخله. The shoes are ready. پیزار تیار شو. The shoes are ready. پیزار تیار شو. How much? څومره روپۍ شوي؟ زنانه بیا ورته چې how much څومره روپۍ شوي؟ 1 copper coin. یو د کاپر سیکه. 1 copper coin. یو د کاپر سیکه. Here you are یا here you go دا واخله. د here you are یا د here you go یو مینینګ ده.
here you go دا واخله. he took the money and left هغه روپۍ واغستلې او لاړو. he took the money and left هغه روپۍ واغستلې او لاړو. as soon as he entered the new street څنګه چې هغه بلې کوڅې ته داخل شو. as soon as he entered the new street څنګه چې هغه یو بلې کوڅې ته داخل شو. another woman called out to him and asked him to repair some shoes بلې زنانه یعنی بلې یو ښځې هغه ته آواز وکړ او د پایزار ګنډلو یې ورته ویلي یعنې ورته ویل چې موږ دا پایزار وګنډه. here are some pairs of shoes please mend them مهرباني وکړئ دا یو څو جوړې پایزار دا وګنډئ یعنې یو څو جوړې دي دا راته وګنډئ. the shoemaker mended the shoes موچي دغه پایزار وګنډه. the shoemaker mended the shoes موچي دغه پایزار وګنډل. took the money and left د روپۍ واغستلې او لاړو. took the money and left روپۍ واغستلې او لاړو. I have made quite a bit of money today ما نن داسې لږ ډېرې پیسې وګټلې یعنې خوشحاله ځان سره ویلي چې ما نن داسې لږ ډېرې پیسې وګټلې. if I keep working like this که چېرته زه همدا شان کار وکړم. if I keep working like this که زه چېرته همدغه شان کار وکړم. I shall soon have enough money to buy a donkey. I shall soon have enough money to buy a donkey. ډېر سر به زه دومره پیسې پیدا کړم چې ځان ته یو خر واخلم یعنې زه به ځان ته دومره پیسې زر پیدا کړم چې یو خر پالم ورباندې. he worked every day هغه به هره ورځ کار کوو. and he worked very hard خو هغه به ډېر محنت کوو. he worked very hard هغه به ډېر محنت کوو. and after a few days he had earned 4 gold coins او یو څو ورځې وروسته هغه 4 د سرو زرو سکې وګټلې یعنې 4 د سرو زرو سکې روپۍ پیدا کړې. he bought a donkey with 2 of them and decided to go home. he bought a donkey with 2 of them and decided to go home هغه د 4 سکو نه په 2 سکو باندې خر واغوښته او د کور د تلو فیصله یې وکړه. the next day he packed his stuff and left for home په بله ورځ هغه سامان په خر باندې وتړو او د کور د تګ فیصله وکړه یعنې کور ته روان شو. he was passing through a jungle هغه په یو ځنګل باندې تیریدو. he was passing through a jungle هغه په یو ځنګل باندې تیریدو. where he saw a band of the thieves چېرته چې هغه د غلو یو ډله وکتله. where he saw a band of thieves چېرته چې هغه د غلو یو ډله وکتله. God save me بیا دا موچي ځان سره ویلي God save me یا الله ما بچ کړې. these will take all of my money دغه غله به زما ټولې روپۍ واخلي. and I shall become poor once again او زه به یو ځل بیا غریب شم. what do I do زه څه وکړم. the shoemaker was very clever موچي ډېر چالاک و. he did not lose heart and dove a plan هغه زړه یعنې ورخطا نه شو زړه یې ونه بایلو او یو منصوبه یې جوړه کړه. he did not lose heart and dove a plan هغه ورخطا نه شو او یو منصوبه یې جوړه کړه. he tied 1 gold coin to the neck of the donkey and walked ahead هغه یو سکه یې راواخیسته او د خر د مرۍ نه یې وتړله ورباندې کړه او مخکې یې روان شو. the thieves caught him غلو هغه ګیر کړو. take out all of your money خپلې ټولې روپۍ راوباسه. come on quickly هله شا به زر کوه. غلو ورته ویلې چې ټولې پیسې دې راوباسه زر کوه. see I am a poor cobbler ګوره زه یو غریب موچي یم. موچي ورته ویل چې ګوره زه یو غریب موچي یم. I have nothing other than this donkey د دې خره نه علاوه زه بل هېڅ نه لرم. please let me go خیر دی ما پرېږدئ چې ځم. the donkey bread and coin fell from its neck to the ground
خر رمباړه ووهله او د هغه د سونه چې ده دا په ځمکه پرېوته، په ګراوند کې پرېوته. Really? Then where did you get this gold coin from? یعنې دا غلو بیا ورته ویلي چې تاسو دا سکه د کوم ځای نه کړه. یعنې اول هغه ورته ویلي چې زه یو غریب کس یم ما پرېږده، خو چالاکي ورسره کوله، خو بیا چې د کله خره رمباړه کړه او دا سکه په ځمکه تر پرېوته، بیا د غلو ورته ویلي چې Really? Then where did you get this gold coin from? رښتیا ووایه نو تا بیا د سرو زرو سکه د کوم ځای نه پیدا کړه. How dare you lie to us? تا دومره جرأت څنګه وکړې، تا د دروغ ویلو جرأت څنګه وکړو. I shall tell you. زه به درته ووایم. This donkey creates gold. دغه خر د سره زر جوړوي. یعنې د موچي ورته ویل چې زه به تاسو ته وایم چې دغه خر سره زر جوړوي. This is how I get all my money. په دغه طریقه زه دا ټولې پیسې پیدا کوم. All right, I shall raise this donkey. صحیح ده، په موږ باندې دا خر خرڅ کا. All right, I shall as this donkey. په موږ باندې دا خر خرڅ کا. No, not at all. نه بیخي نه. No, not at all. نه بیخي نه. If I sell it, I shall be left with nothing. که زه چېرته دا خرڅ کړم نو ما سره به هیڅ پاتې نشي. We shall give you 50 gold coin for this. بیا غلو ورته ویلي چې موږ به د دې دپاره تا ته 50 د سرو زرو سکې درکړو. The shoemaker sold the donkey and returned home. موچي خپل خر خرڅ کړو او بیرته کور ته لاړ. He was very happy to have got the gold coin. هغه ډېر خوشحاله و ځکه چې هغه ډېرې د ګولډ سکې ترلاسه کړې وې. With the money he bought a poultry farm. د پیسو باندې هغه یو د چرګانو فارم واخیستو. And that night the chief of the thieves lived in the stable with the donkey. او په هغه شپه باندې د غلو مشر د خر سره په غوجل کې اوده شو. And that night the chief of the thieves lived in the stable with the donkey. او په هغه شپه باندې د غلو مشر د خر سره په غوجل کې اوده شو. He wanted to take the money as soon as he awoke. هغه غوښتل چې څنګه پاسېدو نه مخکې هغه پیسې راواخلي. The next morning when he got up, په سهار کې چې څنګه هغه ویښ شو، کله چې هغه سهار باندې ویښ شو. He saw there is nothing in the stable. هغه وکتل چې په غوجل کې هیڅ هم نشته. He searched the entire stable but he found nothing. هغه ټوله غوجل وکتله خو هیڅ یې پیدا نه کړه، یعنې هیڅ په لاس ورنغله. He realized that the cobbler had made them fooled. هغه پوه شو چې موچي هغوی سره دوکه کړې ده. While another thief got. په همدغه وخت کې یو بل غل رالو. Meanwhile another thief got. په همدغه وخت کې یو بل غل هلته رالو. Chief, you got the gold. مشره تاسو حاصل کړل، یعنې ورته ویلي چې سر یا مشره تاسو حاصل کړل. Tell us how many coin has the donkey created. موږ ته ووایه چې خر څومره د سرو زرو سکې جوړې کړي دي. You will find out for yourself when you keep the donkey with you tonight. تا ته به هلته معلومه شي چې کله ته ځان سره د خر یو شپې ته وساتې، یعنې ته د خر سره یو شپه تېره کړي. The chief said nothing to anyone. د غلو مشر چا ته هم څه ونه ویل. For wanted to make sure that he had not made a mistake. ځکه هغه غوښتل چې ډاډ ترلاسه کړي هغه کومه غلطي نه وه کړې، یعنې زه هغه غوښتل چې ډاډ ترلاسه کړي چې کومه غلطي نه ده کړې. One by one all thieves kept the donkey with them. ټولو غلو یو بل پسې د هغه خر ځان سره کړو، یعنې یو ورځ به یو ځان سره خر وساتلو، شپه به په غوجل کې سره وکړه، بله ورځ به بل غله، داسې په نمبر یو ځان سره خر. But no one of them got anything. خو یو هم څه په لاس ورنغله، یعنې یو ته هم څه په لاس ورنغله، هیڅ یې ترلاسه نه کړه. All of them understood that they had been fooled. هغوی ټولو پوه شول چې هغه کوبلر یعنې هغه موچي موږ نه بېوقوف جوړ کړي دي. The chief called a meeting.
د غلو مشر یو میټینګ جوړ کړ یا میټینګ یې وغوښتو. The shoemaker has fooled us. موچي زموږ نه بیوقوفه جوړ کړل، یعنی موچي موږ نه بیوقوف جوړ کړي دي. We will teach him a lesson. موږ به هغه ته یو درس ورکړو. This video is ended in this because it get long. دا ویډیو همدلته ختمه شوه ځکه چې چېرته نوره موږ وویل نو دا بیا ډېره اوږده کېږي او ډېر ټایم نیسي. د نیکسټ ویډیو دپاره دا چینل سبسکرایب کړئ او په انتظار اوسئ. که چېرته په اول ځل یئ نو دا چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. Thank you so much. See you next time in next video. Goodbye. Tata.